هغه صاحب که یو سړی بیمار وي لکه شوګر مریض دی او نور هم بدني داسې کمزوري وي دغه وي هغه رجب شعبان کې دی کې روژې نشي ساتلی نشي هغه دپاره څه حکم دی لکه واجب روژه خو بیا هم مونږ دغه وکړو ټول په شریکه باندې روژې وساتو خو دا یو روژه دغه والا یا داسې یا انسان کمزوري وي نشي ساتلی څه دپاره څه حکم دی دی به څه کوي چې د دونه عظیم ثوابونه یې دی نه مونږ محرومه شو رجب شعبان کې او دا روژه ونه ساتلو شو نو مونږ به څه کوو دې لږ وضاحت راته وکړئ السلام علیکم ورحمت الله جی د پېښور پاکستان نه زموږ ورته نږدې حیدر عباس دراني صاحب زموږ هر کلنې کتونکی ګران قدر اول خو دغه معلومه شوه چې د ابتدا نه پروګرام ته ناست وو او پابندۍ سره دغه پروګرام ګوري او زموږ چې کوم نور نیغ په نیغه خپرونې دي د دې شکریا ادا کوو او د الله تعالی نه غواړو چې دې ته د صحت او تندرستي ورکړي او الله تعالی دې ورته په ژوند کې د خوشحالو نه ډک لمحات ورکړي مولانا صاحب دا پوښتنه یې کړې وه چې په روژې میاشتې کې خو بیا هم یو کس چې بیمار دی هغه به یا همت وکړي یا د خدای نه شرم یا خلکو نه شرم روژه به وساتي خو دا نور چې کومې روژې دي د رجب میاشتې د شعبان میاشتې چې ثواب یې ډېر زیات ذکر شوی دی د بیمارۍ په وجې باندې نشي ساتلی د دې دپاره څه وکړي یا چې دغه ثوابونه لاسته راوړي زه د بزرګوار خدمت کې سلام عرض کوم قدرمن خدمت کې ډېر شکرګزار یو څه ځنو کسانو سوالونو سره د ځنې ګانډې کولو شي آفرین دی بزرګوار او دی په شان ته ډېر کسان به وي خو بنده خواهش وي څه اوس دې میاشتې کې د مو ډېر ارزو دی څه پلانکې عمل مې کړی وی لیکن صحت اجازت نه راکړي مسایل دي څه وکړو کتاب دی مفاتیح الجانان هغه اوچات کو هغه کې د هرې ورځې خپله دعا دی هغه کې سابي ورځې ماښام تعقیبات څه ورته ویلی شي هر منځنه ورځ ته خپله دعا دی دین علاوه هرې هفتې خپلې دعاونې دي هرې میاشتې خپلې دعاونې دي جمعې شپې خپلې عمل دي ښې شپې ورځې خپل عمل دي عباداتو شهادتو حوالې سره هر یو حوالې سره ته یوه مقدسې میلاو نه شي څه هغه انسان دپاره خالي وي هغه کې څه عبادت نه وي دا خو داسې بېکاره خلکو دین نه دی یعنې کوم کس غواړي سابینه ماښام پورې پوره هفته پوره میاشت پوره کال بس دعا یا کار مه کوه دا خو ډېر بېکاره خلکو دین شو ویلې جواب اډه مو لیدې دی که نه کتلي اډه ګاډیو والا اډه پېښور لویه اډه دی دې اډې کې تا ته ګاډي د کوواټ والا میلیږي دې کې تا ته چارسادي والا دي دې کې پنډیې والا مختلفو ځایونو دا مفاتي په مثل د اډه دی یعنی څه کوم کس څه ټایم غواړي که څه خپل وطن ته لاړ شي ګاډی شته دی کوم کس څه ټایم غواړي خدای سره رابطه برقرار کړي دروازې کولو دي کیدای شي یو کس دې هغه روژه نشي ساتلی پروردګار یې څه استغفار وکړه یعنی داسې کس څه هغه وایي چې زه دې میاشتې کې دې نعمت نه د ثواب نعمت نه یا کوم نعمت معنوي دی رزق معنوي دی هغه نه محروم شو معنا نه لري مو پهله ذکر وکړ څه امام نه تپوس وکړو بهترین عمل څه دی وي څه صدقه ورکونه استغفار کوونه یو کس دې هغه روژه ساتي شي بسم الله ښه خبره دی دا ګاډی آماده دی خدای طرف ته رابطې والا اما یو کس دې دې ګاډي کې نشي تللی پسې بل ګاډي کې لاړ شي لذا دې میاشتو کې اعمالونه مو وګورو صلوات بهترین عبادت امام رضا علیه السلام کوم کس ګوره موږ ټول نه لویې ډېراور پته شته دی کله ډارېږي ډېراور هغه وخت کې ډارېږي چې کله هغه مثال کې یو شی مثلا هغه کوم شی روان کړی دی که هغه سمګلینګ کوي هغه څه کله ډرایوینګ کوي ډار سره کوي وجه دا دی څه څه روان کړي دي هغه غیر قانوني دي مو یو څه د مرګ خبره ورو ډارېږو وجه دا چې مو هغه طرف ته څه کوم څړونکي دي هغه غیر قانوني دي قانوني نه دي مرګ نه ځکه یېرېږو خپل عمل باندې نه یو مطمئن مو د ټول نه لوی د نا اطمیناني یعنې سکون نشته یو بې اطمیناني علت دا دی امام رضا علیه السلام وي څه کوم کس
څه هغه قادر نه دی، څه هغه ګناهان یې هغه ګردن به یې دي، هغه توبه وکړي، زیات کثرت سره محمد و آل محمد باندې صلوات ورسي. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دا میاشت صلوات دی. هغه دعا هغه مناجات بیان کوم څه هغه ټولو معصومینو کړي دي اول نه اخر پورې. ګوره داسې مناجات مو تاریخ کې ډېر کم دي، اول نه اخر پورې امامانو هغه مناجات کړي دي. چندی وخت مناجات شعبانیه، صلوات شعبانیه، شجرت نبوه، اللهم صل علی محمد، شجرت نبوه، دا شروع کی صلوات نه شروع کیږي. لذا مون خدای ته تلو د پاره کومالیا را دغه 24 غنټې سرویس دی. چوک شپې پاتې غا د پاره سیناتون ولا نو غا د پاره خوب نشته، همیشه هی دی غا د رابطه برقرار کوي شي. لذا مو که صحت نه وي وغواړو انغازات نه، که بیا روژه به ای دلیل نشو ساتلی، استغفار، صدقه، صلوات، یوه ښېګړه کونه، یوه مشکل حل کونه، دا ټول ځان ته ثواب و ارزش لري. جزاکم الله خیره. بېشکه چې همداسې د اسلام د فطرت دین د اسلام د دغه وینا ډېره په واضح طریقې کړي ده چې که ستاسو وس وي نو یو کار په ځای راوړه، چې وس دې نه وي نو د هغې تپوس الله تعالی هم تانه نه کوي. ته الټرنیټیو متبادلې طریقې پسې وګرځېږه، لټون وکړه او د هغې په ذریعه الله ته ورسېږه.